MCQ. What is the area of circle that has a circumference of 14 pi? داسې قسم سټیټمنټ په تاسو ته درکړي ورسره به څلور مختلف آپشن درکړي. مین مقصد زمونږه په دې MCQs حل کولو کې دا دی که چېرته کې له مونږ سره د سرکل ایریا پکار وي خو ګیون ډیټا کې مونږ سره د سرکل د سرکمپیرنس ویلیو وي لکه دې ځای کې مونږ سره د سرکمپیرنس ویلیو ده نو د دې نه به مونږ ایریا څنګه فایند کوو. وجه دا ده چې مونږ سره سرکمپیرنس یعنی سی ویلیو راکړی شوی د 14 پای په دې MCQs کې ګیون ډیټا کې او مونږ سره چې کوم ایریا اف سرکل فارموله ده نو هغه د A = پای R سکویر. حالانکه دلته کې فارموله کې R دی او سرکمپیرنس ویلیو راکړی شوی ده نو دې ځای کې بعضې سټوډنټان کنفیوز شي که چېرته کې له تاسو سره ویلیو چینج هم شي په ایګزام کې نو تاسو طریقه به زده کوئ چې موږ به داسې قسمه MCQs څنګه حل کوو. سلوشن طرف ته راځو. موږ ته د سرکمپیرنس فارموله یاد ده چې C = 2 پای R. د C ویلیو ما سره ګیون ده هغه ده 14 پای. د C په ځای باندې ما ویلیو پټ کړه دا ګیون وه او 2 پای R په خپل ځای باندې راغلل. پای پای د ایکویشن دواړو سایډونو نه کینسل شو. دواړه سایډونه به په 2 باندې هم ډیوایډ کم نو 2 1 2 او 2 7 14. یو طرف ته مونږ سره ویریبل پاتې شو چې هغه R دی او بل طرف ته د هغې ویلیو راله یو کانسټنټ چې هغه دی 7. اوس د R دا ویلیو جسټ په دې فارموله کې پټ کول دي. ایریا = پای R سکویر. د R په ځای باندې پوټینګ کول دي چې هغه مونږ سره 7 ویلیو راغله 7 7 49 پای. دې ځای کې یک یو څیز پاتې شو زموږ نه هغه د یونټ. نو اوس دې ځای کې چونکې مونږ سره یونټ نه ده ګیون په دې وجه باندې بس دې ځای کې مونږ صرف یونټ سکویر به ولګو او دې ځای کې د ریډیس سره هم یونټ نه ده ګیون نو بس مونږ 7 یونټ ریډیس به ولګو. د دې څیز احتیاط کول دي.